هغه دوستانو چې مسلک کې استادي انتخاب کړی ده، تدریس کې په هر څه کې چې اوسي، انګلیسي ژبه کې اوسي، فزیکس کې اوسي، ساینس مضامینو کې اوسي، یا داسې نور ډیجیټل چې کوم برخې دي هغه کې ټیچنګ کوي یا تدریس کوي. که چیرې حساب وکړو هر کال که ته 1000 یا 2000 یا 10000 شاګردان ولري کال کې، دا هم که ته انسټیټیوټس کې یا داسې ځایانو کې چې هلته شاګردان زیات راځي، په هر صنف کې تا داسې 50 نه زیات شاګردان دي او ته د میاشتې 4-5 صنف اخلي چې غټ حساب مونږ ونیسو 1000 شاګردان به برابر کو. 10 کالو کې تا څو شول؟ 10000 شاګردان. خو که همدغه مونږ حساب ونیسو په آنلاین برخه کې، که ته آنلاین تدریسو کې، ته کولی شي په اول کال کې د 10000 شاګردان ولري. یعنی اوس هر څوک کولای شي خپل کور نه درس وایي، کولای شي خپل کور نه تدریس وکړي. که ته افغانستان کې تدریس کوي، ته به افغاني شاګردان ولري ټول. یعنی افغانستان کې چې څوک اوسېږي، پاکستان کې که اوسې، پاکستان کې کوم شاګردان چې دي هغوی ته کولی شي تدریس وکړي. او که نه آنلاین برخه باندې کوي، ټوله نړۍ کې چې څومره خلک دي د دنیا هر ګوټ نه ته کولی شي خپل شاګردان ولري او دنیا هر ګوټ ته خپل چې کوم سکل او مهارت ده هغه ورسوي. نو نن به موږ په دې خبرې کوو چې څنګه ته کولی شي خپل دا مهارت دی چې دا انټرنیټ له لارې نورو خلکو ته ورسوي. څو سټپ باندې موږ تقسیم کړی ده. اول سټپ ته راځو، باید ته خپل چې هر برخه کې چې ضرور نه ده چې ته وایې ولای ما برخه یا ما کوم مهارت چې د هغه دونه مهمه نه ده یا څوک به یې ونه ګوري. هر مهارت چې د خپل مینوال لري، خپل ځای لري. بعضې مهارتونه دي چې په یو ملک کې کار نه کوي، مګر نور ملکونو کې خلک هغه ورپسې ډېر تلاش کوي، ډېر کوشش کوي چې زده کړي. نو چې هر مهارت د ده ته په اول پکې داسې یو ریسرچ وکړي چې هغه کورس خلک بل چېرته په یوټیوب کې یا په نور ځایانو کې پیدا نه کړي. ترتیب منظم اوسي، کانټنټ کریشن د باید ډېر په ترتیب سره اوسي چې دا اول فصل کې موږ دا موضوعګانې تشریح کیږي، دا دوم فصل امتحان برخه د باید پکې اوسي. اخره پورې کنکلوژن پورته باید اول دا کانټنټ لیست جوړ کړي. او زه خپل کانټنټ لیست در وښیم. ګوره دې ځای نه د ما کانټنټ لیست شروع کیږي د یو کورس تر هر یو فصل، د اول فصل، دویم فصل، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، لسم، 10 فصله دي. هر فصل کې بیا یو موضوع ده، هر موضوع کې بیا 2-3 صنفه دي. نو په دې طریقې سره دا کانټنټ لیست ما خپل جوړ کړی. تاسې کولی شئ ویې ګورئ. نږدې نه به زه در وښیم. دا ګوره دا به عنوان وي، دلته به فصل بیا هر فصل کې A او B داسې جدا جدا صنفونه لري. په همدې شکل باندې نور درسونه هم. نو دغسې تاسو کولی شئ خپل کانټنټ لیست جوړ کړئ. هغه نه بعد دویم سټپ ته راځو چې دویم سټپ بیا څه شی ده؟ ټولز چې ته هغه څنګه ریکارډ کړي. زه دغه ویډیو چې ریکارډوم یو پاک منظم بیک ګراوند ده د ما، یو دانه لایټ ده، زیات نه ده، یو دانه لایټ ده چې دغلته کامرې مخې ته ما درولی ده چې ما مخ باندې لږ رڼا راشي. ورځ ده نو بیک ګراوند هسې رڼا ده. که بیک ګراوند کې ته شپه اوسي یا تیاره اوسي یا ډارک بیک ګراوند خوښوي، چا ډارک بیک ګراوندونه خوښ دي، د چا داسې برایټ خوښ دي. نو شپه کې ته هلته یو بل لایټ لګولی شي. نو هغه بیک ګراوند سیټاپونه جدا دي، د هر چا خپله خوښه ده. څوک 2-3 لایټه کې کوشش کوي چې خپل ځان ډېر ښایسته او دې خوا یو لایټ راغلی اوسي، یا خوا نه بل راغلی سي. هر چا خپل طبیعت ده. خو ما دغسې یو لایټ سمپل، عموما ما داسې سیټاپ وي. یو ګروپ استفاده کومه چې ما مخ باندې لږه رڼا اوسي. ورځ ده، بیک ګراوند کې هم رڼا ده، زیاته ریکارډینګ ته زیات لایټس ته ضرورت نشته ده. مایک ده، ما اواز ریکارډ کی. دا مایک به قیمته وي، کیدای شي زیاتره خلک افورډ نه کولی شي. ما سره افغانستان کې چې ما خپله ریکارډینګ کوم، ما سره یو مایک و 200-800 افغانۍ اخیستی و. 6 متره لاین یې و، هلته مې په کیمره کې لګولی و او دلته مې پین کړی و. خلاص اواز مې صاف سوتره راته. زیاتره خلک وایي کیمره څنګه وکړو، موږ سره ریکارډینګ کې کیمره نشته ده. ما خپله ریکارډینګ زیاتر په خپل موبایل کوم. د آیفون کیمرې د ایکس پورې چې څوک ولري ډېره ښایسته کیمرې دي. او بله خبره دا چې زیاتر تاسو ویډیوګانې وګورئ، کیمره اوله کې دونه مهم نه ده چې ته ښه کوالټي کیمره ولري. تا کانټنټ مهم دی چې ته کومه سي کانټنټ ریکارډوي، کومه سي ویډیوګانې معلومات ته خلکو ته ورکوي چې هغه صحیح دی او که نه دي. بل که چیرې تا ویډیوګانې تشریحي ولې، ټیکنیکل نه ولې، لیپټاپ ضرورت نه و، خو همداسې صحیح ده. او که نه ټیکنیکل و، لیپټاپ ضرورت و، بس یو لیپټاپ به د مخې ته وي. موږ سره یو میز ده، سکرین کې نه پوهېږم ښکاري دی کونج کې که نه ښکاري. نو هغه میز به ما مخې ته کېښودو، لیپټاپ به مې راسره و.
لپټاپ کې به مې سکرین ریکارډر لګولی و. هلته چې ما څه کول هغه ریکارډینګ به کېدو. زه چې دلته څه تشریح کوم کیمرې ریکارډینګ به کېدو. دا دواړه به مې یو ځای کول، خلکو ته به مې مخکې کول. دې نه بعد ایډیټ کول ده. ایډیټ مطلب چې دا هر ویډیو ما ریکارډ کړله، د دې چې کوم غلط ځایان دي کټ شوي دي رانه یا خبر رانه غلط شوې ده، هغه شیان کټ کوم چې خلکو ته پاک سوتره کانټینټ زه ورکړم. کوم ځایانو کې انیمیشن ضرورت دي، کوم ځایانو کې د لپټاپ سکرین ضرورت دي، هغه به زه پکې ور واچوم. دغه ټولو کول نه بعد که ما خپله زده یي دا شیان خو زه یې خپله کوم، که زده نه یي یو بل چاته ورکوم چې دا راته وکړه. خو ویډیو ایډیټینګ دونه سخت نه ده. ویډیو ایډیټینګ ټول دی لسو یا یو هفتې کار ده. که ته لسو ورځې یو هفتې کار ده، که ته کښېنې ورته هېڅ سختي نه لري. او دونه کټینګ او دا شیان دا صرف یو ورځ کې چې ته کښېنې زده کولی شې، پوهېږې چې زه څه رقم ته دا زه جوړ کړم. اسانه ده بیخي. او پریمیر کورس خپله ما په یولرناک شته ده، که څوک غواړي هغه ځای نه هم زده کولی شي. 2 ساعته کورس ده. 2 ساعته کې تا پروجیکټ بیس چې څه رقم ته ایډیټینګ وکړې پوره مکمل کورس شته ده. دې نه پس دا هر څه د وشول، ایډیټ هم شول، ریکارډ هم شول، ته به پلیټفارم پسې ګرځې. پلیټفارم ریسرچ باید ته اوله کې هم وکړې، ولې چې ته د هغې پلیټفارم باره کې پوه شې چې دا کومه څه کانټینټ قبول کوي. آیا لپټاپ سکرین ریکارډینګ پکې اوسي نه اوسي قبول کوي، ویډیو کوالټي 4K اوسي که HD هم اوسي قبول کوي. دا ټول شیان باید ته هغه پلیټفارم کې چې ته غواړې خپل ویډیوګانې اپلوډ کړې، خپل کورس اپلوډ کړې، ته د عاید ولرې، د هغې باید ته پوه شې. ویب سایټ دې را پیدا کړو. مثلا موږ سره شته دي یوډیمي ده، سکل شیر ده، ډومسټیکا ده، یولرنا ده. د یو هم پښتو دري کې کورسونه نه لري غیر د یولرنا ده، چې هم پښتو کې هم دري کې هم انګلیسي کې لري. کولی شي چې دې ویب سایټونو کې خپل کورسونه اپلوډ کړئ. اول خو انټرنیشنل شاګردان ولرئ، اضافه عاید کولی شي چې دغه کورسونه تاسو ترلاسه کړئ. یو دفعه ته ریکارډ کو، اپلوډ دې کو، کال کې 6 میاشتو کې که د کورس کې تا کوم تغییرات راځي، صرف همغه ویډیو پکې اپلوډوئ چې دغه نوي اپډیټ یا معلومات پکې راغلي دي، دا هم پکې اضافه کړه. دا نه ده چې ته پوره کورس هر کال باید جدا جدا تشریح کړي. ته چې کورس کې تدریس کوي همغه یو مضمون هر څنګ ته جدا جدا سر نه تشریح کوي. آنلاین کې داسې نه ده، یو دفعه د تشریح کو تر اخره پورې چې تر څو هغه تغییر خوري یا ته تغییر ورکوي، هماغه شی پروت ده او تا ته همغه نه عاید راځي. بس همدغومره کار و. اوس کولی شي تاسو شروع وکړئ، خپل کوم سکل هم چې لرئ ریکارډ یې کړئ او خلکو ته یې مخې ته کوئ.